بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ چې کوم فوټوشاپ انسټالیشن وویله، نن راځو وایو چې کله فوټوشاپ را خلاص کړو فوټوشاپ مخې ته څه راځي، یعنې انټرفیس باندې خبرې کوم. لومړی چې کوم دی فوټوشاپ هم لکه د نورو پروګرامو غوندې یا بل پروګرام ته راځي، او دلته مثلا فوټوشاپ دی، فوټوشاپ را خلاص یا دلته په سرچ کې صرف ورته ولیکه فوټوشاپ درته را خلاصوي. نو کله چې فوټوشاپ خلاص کې داسې یو صفحه مخته راځي چې د ویلکم سکرین وایي. ویلکم سکرین کې لومړی چې کوم دی ریسنټ دی. ریسنټ هغه فایلونه دي کوم چې په تېرو ورځو کې موږ کار باندې کړی وو، لکه مثلا په ورډ په ایکسل کې هم همدارنګه موږ ریسنټ درلود. لومړی چې کوم دی ریسنټ راځي، کوم چې تا تېر ورځ کار پکښې کړی وو، غواړې چې په هغې کې بېرته ایډیټ وکړې، تغیرات راولې، کار پکښې وکړې، هغه تا ته څه کېږي راځي. که غواړې یو نوی فایل جوړ کړې نو کریټ نیو به ورته وایه. راځم پر کریټ نیو باندې کلیک کوم. کله چې پر کریټ نیو کلیک وکړئ داسې یو انټرفیس و مخې ته چې څو راته راغی. په دې کې لومړی چې کوم دی ریسنټ دی. ګورئ نوی ډاکومنټ چې کله موږ جوړوو، لومړی تر هر څه مهمه یې اندازه ده. لومړی باید موږ څه ته متوجه سو؟ اندازې ته. فوټوشاپ کې لومړی تر هر څه مهمه اندازه ده. په هغه مخ کې CC 2011 14 15 په مخکې ورژنو کې به موږ اندازه لومړی ورته ټاکله په خپله خوښه، خو په دې کې دا اسانتیا راغلی ده چې تقریبا ډېرو شیانو ته یې څه کړی ده، په خپله اندازه ټاکلې ده. نو راځو لومړی چې کوم دی ریسنټ دی. ریسنټ هغه فایلونه دي کوم چې مخکې موږ کار پرې کړی وو. سیو هغه فایلونه دي کوم چې موږ ثبت کړي وو. دغه څه وروسته فوټوز دی. فوټوز یعنې عکسونه. که ته غواړئ چې یو عکس جوړ کړې یا یو عکس کې ایډیټ کړې، دلته دا عکس په خپله چې سته دي اندازې سته دي. مثلا عکس څو کې 2 دي په 3 کې وي، 4 دي په 6 کې، 5 دي په 4 اندازه ستا خوښه هغه کولی شي چې کې خلاص کړي. که دغه څه وروسته رالم فرنټ، مثلا داسې یو فایل ستا په کار دی چې هغه غواړي چې ته پرنټ کړې، مثلا لکه F4 ورقه. F4 ورقه غواړو موږ چې کړو د فرنټ لپاره ده، نو زه F4 ورقه خلاصوم او ما ته به هماغه اندازه چې کېږي را خلاصېږي. هغه سلیکټ کوم، دغسې وروسته کریټ ورته وایم. اوس دا اندازه چې څونه د F4 ورقې اندازه څونه، بیا د دې لارې کلوزولی شم. که کریټ نوم ورته بیرته نوی را خلاصولی شي. راځم بیا ځلې کریټ نوم ته راځم. د پرنټ څخه وروسته آرټ دی. آرټ یعنې مثلا ته غواړئ چې یو څه کې رسم کې، د هغه دپاره ستا یوه غټه ورقه یا یو په کار ده، نو کولی شي چې هغه را خلاص کړي. لکه مثلا دا 1000 په 1000 کې، 2000 په 2000 کې، 1000 په 1000 پکسله کې. پکسل د رنګ یا عکس وړې نقطې ته چې وایي پکسل وایي. دغسې وروسته د ویب سایټ دپاره، مثلا د ویب سایټ دپاره غواړئ چې یو ډیزاین کې، په لومړي کې موږ وویل چې فوټوشاپ د عکسونو او د ویب سایټ لپاره د ډیزاین لپاره کاروو. غواړئ د ویب سایټ لپاره یو څه چې ډیزاین کې کولی شئ دې اندازې څخه چې وکړئ استفاده وکړئ. موبایل غواړئ د موبایل د سکرین لپاره یو عکس ایډیټ کړئ، یو عکس چې جوړ کړئ، کولی شئ دلته استعمال کړئ. مثلا د iPhone 14 دپاره، iPhone 14 پلس دپاره، د iPad دپاره، د هر یو لپاره غواړئ مثلا د سکرین لپاره یو عکس ایډیټ کړئ، کولی شئ له دې اندازو څخه چې وکړئ استفاده وکړئ. فلم اینډ ویډیو، مثلا د یو فلم یا ویډیو لپاره غواړئ چې ایډیټینګ وکړئ، یو څه رسم کړئ، یو څه جوړ کړئ، بیا کولی شئ له دې اندازو څخه چې وکړئ استفاده وکړئ. او دلته بیا کولی شئ چې په خپله خوښه سره یوه اندازه چې ورته وټاکئ. مثلا زه ورته وایم چې دلته زه یوه اندازه چې کوم ټاکمه، داسې یوه اندازه چې مثلا هغه دې څو وي، 10 دې پراخوالی وي او مثلا 20 دې چې وي لوړوالی وي. ته کولی شئ چې اندازه مرچ کې ورته انتخاب کړي. مثلا یو څوک تا ته راغلی غواړي چې د دوکان لپاره یو لوحه جوړه کړي، نو ته کولی شئ تا ته وایي چې مثلا 2 متره بر وي او 1 متر یې جګوالی وي، دا ډول. نو ته که چې وي انچ وي، سانتي متر، دلته ټول واحدونه دي، پکسل دی، ملي متر دی، فوینټ دی، پیکاز دی، سانتي متر ته انتخابوم. مثلا یو څوک تا ته وایي چې پراخوالی دې مثلا څو وي، 2 متره یعنې 200 سانتي متره، او همدارنګه جګوالی دې څو وي، 100 سانتي متره یعنې 1 متر. ته کولی شئ هلته اندازه ورته انتخاب کړې. ښه، دغسې وروسته چې کوم دی ریزولوشن دی. ریزولوشن یعنې چرخش. کولی شئ ته ریزولوشن یې دلته ورته انتخاب کړئ. ریزولوشن یعنې اوس دلته څو انتخاب دی، 300 پکسله پر انچ باندې، 300 پکسله پر انچ. څومره چې د یو عکس د یو فایل
ریزولوشن زیات وي عمره هغه څه شي راځي خوندور راځي. تاسو وروسته کلر موډ دی. کلر موډ یعنې د رنګونو حالت غواړئ چې دا څه ډول چاپ شي. ګورئ د پرنټډ میډیا لپاره معمولا CMYK کلر چیش کېږي استعمالیږي. یعنې دلته وګورئ مختلف رنګونه دي. که ته غواړې چې خاکه رنګ ګرې سکیل ورته وایي RGB دا رنګه دی CMYK. او کم چې د پرنټډ میډیا لپاره نه وي مثلا ته د ټلیفون د یو هغه لپاره چیش کې جوړی د سکرین لپاره یا د ویب سایټ لپاره یو ډیزاین جوړی هغه لپاره بیا صرف چې شي استعمالیږي RGB. ګورئ نور کلر موډ نه لري. که زه پرنټډ میډیا ته راسم بیا ته وګورئ کلر موډونه ډېر دي. ګورئ دومره کلر موډ د پرنټډ میډیا لپاره CMYK استعمالوي. او د دې چې هغه فایلونه چې هغه چاپېږي نه مثلا د ویب سایټ لپاره جوړه یا د موبایل لپاره دغه لپاره به بیا RGB انتخابوي. دغه وروسته بیکګراوند کلر دی. بیکګراوند کلر یعنې هغه بیکګراوند رنګ یې څه ډول وي. مثلا زه د پرنټ لپاره راځم داسې یو اندازه چې کوم اخلم. اوس که زه اوکې کړم بیکګراوند کلر یې سره کوم دی سپین دی. کریټ ورته هم ګورئ دغه کلر یې څه ډول دی سپین کلر دی. که زه ورته راسم کولی شم دغه کلر یې هم چیش کړم چینج کړم. مثلا ورته راځم دلته بیا د فرنټ میډیا لپاره دا چې کوم انتخابوم دا ځل ورته وایم چې دغه یې بیکګراوند کلر دی رنګه وي څه ډول دي وي مثلا دا ډول دي. دلته ورته اوکې به او دلته یې کریټ کوم. اوس وګورئ هماغه رنګ چې موږ اوس بیا پر دې باندې ته کولی شئ چې ایډیټ ورباندې وکړي. بیا ځل یې راځم کریټ نیو ته. په کریټ نیو کې نو نور سره پاته نه دي. اوس نو د هغه څه وروسته چې کوم دی مثلا ته غواړې اوپن یو عکس یو بل څه چیز کې یا فوټوشاپ کې دې مخکې کار کړی غواړې چې هغه راولې نو د اوپن د لارې بیا کولی شئ چې استفاده مثلا هغه عکس چې کوم طرح خلاصوي هغه په کوم ځای کې دی. مثلا زه پکچر ته راځم دغه عکس چې کوم دی دا اوپن کوم. اوس بیا ته په دې باندې کولی شئ چې ایډیټ وکړي یا تغیرات ورپکښې راولې. ښه د هغه څه وروسته چې کوم دی په دې ساحه کې ورک سپیس دلته کولی شئ چې دا ورته تغییر هم کړئ. که ته وینډو ته راځئ په دې کې ګورئ ورک سپیس د 3D لپاره یو ګرافیک ډیزاین موشن دپاره دی پینټینګ دپاره چیز دپاره دی. که ته 3D انتخاب یې ګورئ هغه په ورک سپیس کې به هغه کمانډونه او فایلونه هغه څه راځي کوم چې ته 3D لپاره کاروي. او که ورته وایه چې مثلا زه د فوټوګرافۍ لپاره موشن دپاره د ویډیو ایډیټینګ لپاره ګورئ ټول هغه سره راخلاص کوم چې په ویډیو کې کارول کېږي. خو زه راځم ورک سپیس کې او دلته اسینشل ډیفالټ کوم چې مهم دی هغه چیز کوم دلته استفاده کوم.